اوس تاسو کولی شئ چې د ټیک ټاک یو کې یو اس ای یا بل هر هیواد اکاونټ صرف یوه دقیقه کې جوړ کړئ بغیر د موډ ورژن اپلیکیشن څخه بغیر د VPN څخه همدارنګه بغیر د بهرني خارجي سیم کارت څخه همدغه ټیک ټاک اپلیکیشن کې تاسو جوړولی شئ کوم چې تاسو د ګوګل پلی سټور څخه ډاونلوډ کړی دی هیڅ شي ته ضرورت نشته سمپل تاسو لاړ شئ خپل موبایل کې ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاص کړئ کله مو چې راخلاص کړئ په هغې کې په ډېر اسانۍ سره جوړولی شئ نو زه راځم تاسو ته سټپ بای سټپ مکمله طریقه در ښایم د هغې نه مخکې که تاسو زموږ سره په چینل کې نه وئ چینل سبسکرایب کړئ او یا هم که تاسو زموږ سره په پیج کې نه وئ زموږ پیج سره فالو کړئ را به شئ د هغې لپاره تاسو چې کله خپل ټیک ټاک اکاونټ راخلاص کړ دلته به راشئ په دغه خپل نوم باندې کلیک واخلئ تاسو اډ اکاونټ چې کوم ځای کې ول دی په هغه باندې کلیک واخلئ کله مو چې اډ اکاونټ باندې کلیک واخیسته دلته تاسو هیڅ شي سره کار مه لرئ د ټول نه لاندې وګورئ په د اخره کې to be continue with an account located in Afghanistan دلته افغانستان لیکل شوی دی همدغه افغانستان نوم باندې به تاسو پر یو کلیک ورته واخلئ کله مو چې کلیک واخیسته پورته تاسو ته اوس وایي select country or region یعنې تاسو هغه هیواد یا هغه ریجن انتخاب کړئ د کوم څخه چې تاسو ټیک ټاک اکاونټ جوړول غواړئ دلته تاسو ته ښکاري چې موږ ته د ټولو هیوادونو لیست راخلاص اوس به تاسو راشئ دلته سرچ کې ورته ولیکئ یونایټډ سټیټ یا یونایټډ کینګډم چې هر یو تاسو ورته لیکئ ګورئ ما یونایټډ ولیکئ اوس تاسو کولی شئ د دوبۍ والا اکاونټ یونایټډ کینګډم یونایټډ سټیټ چې هر یو وغواړئ تاسو جوړولی شئ زه اوس د یو اس ای یا یونایټډ سټیټ اکاونټ جوړوم په دغه باندې ورته کلیک کوم کله مو چې کلیک واخیستم لاندې تاسو ته ښکاري زموږ ریجن یا لوکیشن چې دی هغه چینج شو اوس به تاسو دې نه وروسته راشئ په ګوګل باندې کلیک ورته واخلئ کله مو چې ګوګل باندې کلیک واخیسته تاسو په خپل جیمیل باندې هم اکاونټ جوړولی شئ په خپل ګوګل اکاونټ باندې هم جوړولی شئ په خپل ایمیل نمبر باندې هم جوړولی شئ چې هر یو تاسو وغواړئ خو زه په ګوګل باندې جوړوم عموما په ګوګل باندې هڅه وکړئ اول سر کې تاسو په جیمیل باندې جوړ کړئ کله مو چې جیمیل باندې جوړ کړ مخکې به راشئ جیمیل اکاونټ مو چې کله انتخاب کړ اوس دلته راشئ تاسو زیږیدونی ټای ډیټ اف برث چې دی کم د هغه ورته سلیکټ کړئ 18 کلونه کم عمر مه ورکوئ حواله خو هڅه وکړئ چې خپل تصګیري سره سم دقیق زیږیدونی ټای ورکړئ خو بیا هم تاسو د 18 کلونه هیڅکله کم مه ورکوئ ځکه بیا تاسو لایف نشئ راتللی کله مو چې هغه نیکسټ کړئ بیا تاسو ته نوم راځي خپل نوم به انتخاب کړئ ټیک ټاک لپاره تاسو کوم نوم غواړئ کله مو چې انتخاب کړ دغه د زموږ اکاونټ چې د جوړ شو زه تاسو ته په فروف سره ښایم چې آیا زموږ په دغه اکاونټ کې اوس تاسو ته په فروف سره ښایم چې آیا زموږ په دغه اکاونټ کې کریټر ریوارډ پروګرام شته یا نشته راځم په دغه درې خطونو باندې ورته کلیک کوم اوس راځم دلته ټیک ټاک سټوډیو باندې کلیک کوم کله مو چې دلته کلیک واخیسته لږ لوډینګ اخلي لږ لاندې تاسو ته ښکاري مونټایزیشن ټول برخه کې موږ ته ټول هر څه دلته ښکاري ټول مونټایزیشن ټول پکې شته دلته دوه غاټې لیکلي دي ټیک ټاک مارکیټ پلیس هم ښکاري کریټر ریوارډ پروګرام هم دلته ښکاري کله تاسو په دغه باندې ورته کلیک واخلئ لږ لوډ نه وروسته به درته خلاص شي تاسو وینئ چې موږ ته هغه شرایط ټول خلاص شو چې عمر به یې 13 کاله پوره وي 1000 فالوورز پوره کړئ او همدارنګه 1 لک ویوز تاسو په خپل ویډیوګانو باید ولئ ستاسو اکاونټ مونټایز کړي په دغه طریقه تاسو جوړول شي هیڅ تفریح پیسې مه ورکوئ بالکل په خپل ټیک ټاک اپلیکیشن کې تاسو دا ډول اکاونټونه جوړول شي داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ پیج سره فالو کړئ مننه